بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 28 د جولای کال 2015 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د جهادي خبرونو ترڅنګ نړیوال موضوعات هم لرم، ان شاء الله په هغې به بحث وکړو. خو شروع په یو ښه خبر سره کوم او هغه دا دی چې یو څه موده مخکې که تاسو زما برنامې په یاد یي او که نه یې لاړ شئ په ټیک ټاک کې ټولې پرتې دي هغه وګورئ. په هغه کې ما یو تاسو دا پیشبیني کړې وه چې انشاءالله ډېر زر به د خپلواکۍ او د ازادۍ د مجاهدین چې دي دوی به د داسې مرسته به دوی سره وشي چې دوی به د میزایل او د ده نه د پاکستان د پوځ په مقابل کې د تیارو مقابل کې به کار اخلي. د دې ګټه به دی لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده روسانو چې کله افغانستان اشغال کړی نو مجاهدینو به چې جنګ ته تلل دی به کلی ورسره بمباردوه، کلی هم ټول وژل او کلی کې به چې مجاهدینو هغه به هم ټول شهیدانول، ټول به یې وژل. نو کله چې د سترنګر راغی پس له هغې نه د روسانو قوت مخ په کمېدو شو، دی په کلو باندې بمبارد نشو کولی، دی جهازونه لګېدل، چپه کېدل، خسارات ورته زیات شول او مجاهدینو فتوحات ورو ورو په زیاتېدل شول او د روسانو ماته مخ په زیاتېدو شوه. نو انشاءالله د پنجاب په مقابل کې هم که انشاءالله میزایل او دا راغله چې د دوی دا تیاري ووهي، دی به بیا نور په وزیرستان شمالي او جنوبي او په نورو سیمو کې به بمبارد نشي کولی په بلوچستان کې. او د ده په نتیجه کې بیا دا دغه کېږي چې کله دی د فضا نه په ماته باندې مخامخ شي ښکته د دې عسکر بیا مجاهدینو ته نشي ټینګېدلی او په دې رقم ته د ازادۍ سیمې به ډېر زر خپل څپې و دغه کې زغلنده کی او کامیابی به لاسته راوړي. په دې سلسله کې اول قدم دا دی چې د اول ځل لپاره مجاهدینو د پنجاب د پولیس په مقابل کې د ډرون تیارونه کار اخیستی او په ډرون کې بم دغه کړی دی چې دا په تانې باندې واچي. خو د متاسفانه چې دا ډرون خپل ځای ته نه دی رسېدلی، د پاکستان پوځ هغې هغه سیستم مفلوج کړی دی او بم په ضد کې نه دی لوېدلی. خو دا په هر حال یو کامیابي ده. دا ښیي چې مجاهدینو ته ډرون په لاس ورغلی دي. که نن ډرون لري سبا به راکټ بیا به میزایلي او دا به د پاکستان فوج به ورو ورو وهل کېږي. د دغې خوشخبرۍ ترڅنګ راځم جهادي خبرونو ته. په 28 د جولای خیبر ولایت جمرود ولسوالۍ د تیرا سیمه کې د پوځ په نړۍ نو جوړ پوستې باندې د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. د همدې ولسوالۍ راجګال سیمه کې د پوځ پر بابو بانډر پوستې باندې هم برید شوی دی چې مرګ ژوبله ورته اوښته ده. په 28 د جولای مومن ولایت صافو ولسوالۍ باغکنډو سیمه کې د اف سی پر پوسته د دراسکوف برید کې یو عسکر وژل شوی دی. 28 د جولای مومن ولایت خویزو بایزو ولسوالۍ د شمشا ورسک سیمه کې د اف سی پر پوسته د دراسکوف برید کې یو عسکر وژل شوی دی. 28 د جولای خیبر ولایت باړې ولسوالۍ بادام سر پوستې باندې دراسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. د 28 د جولای شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ تیرا پوستې کې د جی ال اصلي په دغې برید کې د پوځ سولري سیستم له منځه وړل شوی دی. 28 د جولای شمالي وزیرستان دوسلې ولسوالۍ ون پاکټ باندې د سپکو او درنو وسلو برید شوی دی. یو عسکر وژل شوی دی او نور زیات شمېرې ټپیان دي. په 28 د جولای وزیرستان شمالي سپینوام ولسوالۍ خزونه پوستې باندې لاسي بمونو برید شوی دی. 3 عسکر مرګوني ژوبل شوي دي. په 28 د جولای چترال ولایت د روش ولسوالۍ د ارسون سیمه کې طالبانو برید وکړ. یو عسکر وژل شوی دی، 15 ټپیان دي او جګړه لا دوام درلوده. چې کله دا راپور راغی مکمل راپور د جګړې چې کله لاسته راشي تاسو ته به یې وړاندې کړو. په 28 د جولای خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا زخخیل دربار سیمه کې د پوځ د ډرون برید کې یو ماشوم شهید شوی دی. خلکو جسد د پوځ د پړاګ بنګلې مخې ته ایښودلی و چې پوځ پر ولس باندې د ګازي بمونو نه استفاده وکړله او په عین حال کې په دوی باندې
فایرونه مو کړل چې په دې نتیجه کې 6 تنه ملکي خلک شهیدان شوي دي، 14 شدیدا زخمیان شوي دي. په 28 جولای خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا سیمه کې ورسک ناکې پوستې باندې د راسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. 28 جولای د روانې میاشتې په 30 ورځ تاریخ باندې خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا برقمبرخیل سیمه کې د امن کمیټې غړی ګلزمان د ملک زوی چې طالبانو په 15 ورځې مخکې نیولی او د مشرانو په ضمانت خوشي شوی او په دې دغې سره چې دا به بیرته پوځ سره ملګرتیا نه کوي، خو دی بیرته پوځ ته تللی او هلته یې مخبري کوله او د مجاهدینو خلاف یې د پوستې جوړولو کې لګیا و چې مجاهدینو د راسکوف په برید کې د خپو راوغورځو او ویې وژه. دا و د نن جهادي خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې اول خبر دا دی چې د اسرائیلو د دفاع وزیر یسرائیل کاتس دا خبره کړې ده هلته په یو هوایي ډګر کې چې په نامه د پایګاه رامون یادېږي خبرې کولې او ویلي دي چې دی به د خامنه‌ای له منځه ویسي او دی به هغه د وژلو هڅه ضرور وکړي. بله خبره یې دا کړې ده چې یسرائیل دا خبره کړې ده چې موږ به په ایران باندې دا ځلې بیا غافلګیرانه یعنی په ناګهاني حمله به کوو او د دې حملې لپاره موږ لګیا خپل تیاریګانې نیسو چې کله آمادګي زموږ پوره شي نو موږ په ایران باندې به ناګهاني یو برید کوو. بل خبر دا دی چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د کروخ په سیمه کې د کتایب حزب الله ډلې د حکومتي په یو ودانۍ باندې حمله کړې ده چې هلته کوم نوی مامور مقرر شوی و په حساب یو غټ عالي رتبه او دوی د هغې مخالفت کوه. هغه چې کله په مجرد خپل دفتر ته راځي دوی په هغې برید کوي او 15 تنه دلته وژل شوي دي د دغې حزب الله کسانو نه او 14 کسه نور ژوندي نیول شوي دي او تحقیقات د ده متعلق دغې ویلي دي حکومت د عراق چې صدر اعظم ته یې راپور ورکړی دی یعنی السوداني ته نو هغه د ویلي چې د تحقیقات به وشي چې دا عملیات ولې شوي او د تر شا د چا لاس دی. د نن بل خبر دا دی څنګه تاسو ته همیش زه وایم چې په پاکستان باندې اعتماد نه دی په کار او پاکستان زموږ او تاسو هغه دښمن دی چې په خوږو کې سړي ته زهر ورکوي. تاسو وکتل چې اسحاق ډار چې راغی زمونږ اسلامي امارات مشرانو داسې غېږ کې ونیوه لکه څوک چې خپل ډېر عزیز او ماشوم په غېږ کې نیسي. که تاسو هغه عکسونه د اسحاق ډار د احسان اخوند سره وګورئ فرزانې د هغه روغبړ او دا د نورو مشرانو سره وګورئ داسې ښکاره کېدل لکه دوی چې شیر و شکر شوي اوسي سره. مګر په هماغه وخت کې موږ ویلي چې په پاکستان اعتماد نه دی په کار. بیا هم تاسو ته دا خبر تکرارو او د هغې علت دا دی تاسو وکتل چې وزیر داخله هم راغی محسن نقوي او هغې هم ډېر خوږې خبرې وکړې چې زموږ ورورولي ده او اعتماد دی او د افغانستان او پاکستان بیل به یو له بل نه کار نشي کولی دا به سره ورونه دي یو ځای به اوسي. مګر په مجرد دی چې همدغه اسحاق ډار امریکې ته ځي پرون دی په د امریکې د مشرانو سره د کانګرس غړو سره چې خبرې کړي دي ویلي چې دوی ته وجود ته خطر دی او دا خطر د افغانستان نه دی او افغانستان چې دا د ترهګرۍ ځاله ده او امریکا باید موږ سره مرسته وکړي چې موږ تر څو دا د ترهګرۍ ځاله په افغانستان کې له منځه ویسو. دا د دې هغه عصري شی ده. په عین حال کې عاصم منیر په استرالیا کې دی او د وبخئ عاصم منیر په چین کې دی او په چین کې د چین د مشرانو سره دا دغه کړی چې دوی امنیت ته خطر دی بالخصوص د سیپاک یا د اقتصادي د کمربند دغې ته چې دی د وجود ته خطر دی د امنیت نیولو لپاره د چین مرستې ته ضرورت لري او په دې ساحه کې دا ترهګري چې دا د افغانستان نه ده او د منځه وړلو لپاره چې نه یعنی دوی په دواړو جبهو کې هم د امریکا او هم د چین د افغانستان د خپو وهلو لپاره او د خپل ځان لپاره کار کوي تر څو افغانستان بدنام کړي او د بابت نه دوی د امریکې نه مرسته ترلاسه کړي او افغانستان
په حساب یو ځلې بیا جګړې ته میدان ته جوړ کړي او جګړې ته وهڅوي. دا د اصلي دښمنان. منګه زما همیش اسلامي امارت هم دا دغه دی چې تاسو کله روسانو سره چنان سره کینئ دې دوسیې ورته ورکئ، دې اصلي چیره ورته افشا کئ چې ترهګري دلته نه بلکې هلته ده او دغه اسناد دي، دغه افراد دي، دغه موږ نیولي دي او دا کار دوی کوي او د بدنامۍ لپاره اسلامي امارت بدنامۍ د چین هم پیسې اخلي او د امریکې هم پیسې اخلي. د ده لپاره نو د دغه کسان چې راځي دوی ته دومره خوشامد نه دی پکار. د دوی لپاره خپل د وطن وګړي گرفتارول او بندي کول او د دوی هغه لاسپوسو جنایتکارانو ته لوړ مقام او عزت ورکول، دا فکر کوم چې زموږ لپاره ښه کار نه دی. لکه موږ تاسو ګورو چې زموږ تاسو یو جید عالم دی سمیع الله غزنوي، هغه په حق خبره باندې دی گرفتار کړی، بندي کړی دی. جنرال موبین چې د دوی په خپل یو لوی مبارز او مجاهد دی او د دغه لاره کې څرګندونې او سرښندنې کړي دي او مشکلات یې لیدلي دي، دی هغه د پاکستان په خبره باندې نیولی بې له جرم بې له ګناه نه 14 میاشتې دی که 18 میاشتې ورته قید استی دی. دغه شیان چې دي دا نظام ته نقص کوي، دا ګټه نه کوي. خپل وګړو باندې لکه هغې چې وایي زموږ یو پاکستانی ټول افغانستان، ولې زموږ یو موبین د دې د ټول 120 میلیون نه برتر نه دی. جنرال موبین رښتیا خبره کوي، ځکه ته چې ما ته وایي چې ته جنرال نه یې، ما خو د امریکا او د روس جنرالان مات کړي دي، تا په څه شی کړي دي چې ته جنرال شولې؟ ته دا پیسې په کم ویاړه کې اخلي، ته په د غلا کې اخلي، ته په چورو چپاول کې اخلي، ته د انسان وژنه کې اخلي، ته خپل د په بلوچستان خلک وژنې، ته د پېښور خلک وژنې، ته افغانان ووژل، ته په ایران کې هم دا اوس لاسوهنې کې هلته د قتل و قتال شروع کړی دی. ته د ظلم و بربریت علامت او ستا د منځه وړل لازمي دي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.